د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام میم دا د الله کتاب دی په دې کې هیڅ شک نشته هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي لمونځ قایموي کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه یې د خدای د رضا په خاطر لګوي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي وو پر هغو ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون داسې خلک د خپل رب له لوري په سمه لاره دي او همغوی بری موندونکي دي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغو ته یو شان ده که ته هغوی وویروي یا یې ونه ویروي په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیستي خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغو سره د دې شعور نشته في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون د هغو په زړونو کې یوه ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب دی وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مه کوئ نو هغوی همدا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون پام ولرئ په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او کله چې هغو ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی همغسې تاسې هم ایمان راوړئ نو هغوی همدا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندې ایمان راوړو
پام لرئ په حقیقت کې خود دوی په خپله کم عقلان دي خو دوی نه پوهیږي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او کله چې په ګوښه ځای کې له خپلو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسې سره یو، او په دې خلکو ملنډې وهو. الله په دوی ملنډې وهي او دوی ته په خپله سرکشۍ کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې ګمراهي اخیستې ده، خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه دی او دوی هیڅکله په سمه لاره نه دي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټوله شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پرېږدي چې په ترږمویو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، دوی اوس نه راګرځي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له آسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپلو ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي دي. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. له برېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي. کله چې یو څه رڼا تر سترګو کیږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترږمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به یې د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای خلکو د خپل هغه رب بندگی غوره کړئ چې ستاسې او له ستاسې نه د مخکنیو تیرو شوو خلکو ټولو هستونکی دی. ستاسې د نجات هیله یوازې په همدې توګه کیدای شي. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هماغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې ځمکه فرش وغوړوله، آسمان یې چت جوړ کړ، له پاسه یې اوبه راوورولې او په هغو سره یې هر ډول حاصلات راوویستل، تاسې ته یې روزي ورسوله. نو کله چې تاسې په دې پوهیږئ نو نور د الله سیالان مه انګیرئ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
وعدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او که تاسې په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی که نه نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ خپل ټول هم فکران راوبولئ یوازې الله پرېږدئ نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ که تاسې رښتینې یاست نو دا کار وکړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خو که تاسې دا کار ونه کړه او یقیني ده چې هیڅکله به یې ونه شئ کړای نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې ویالې بهیږي د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هیڅ کله شرم نه کوي چې د میاشتې یا لدینا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړون وروسته ماتوي الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ په داسې حال کې چې تاسې بې روحه وئ هغه تاسې ته ژوند درکړ بیا همغه ستاسې ساه اخلي بیا همغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي بیا د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم
استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هماغه ذات دی چې هغه ستاسې لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه او آسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړه چې کله ستا رب پرښتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم. هغه عرض وکړه ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي. ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. له هغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل، بیا یې هغه پرښتو ته وړاندې کړل او ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیئ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هغو عرض وکړ له نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی، موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. کله چې هغو ته یې د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي. څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل، خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږئ او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ، خو دې ونې ته پام مه ورګرځوئ که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو.
مونږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شئ. تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه. بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ وویل چې تاسې ټول دې ځایه کوز شئ. بیا چې تاسې ته زما لخوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې د ده له منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي. هلته به هغوی همیشه اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی و. له ما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سرته ورسوئ نو زما چې له تاسې سره کوم تړون و هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویریږئ. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ما چې کوم کتاب لیږلی دی پر هغه ایمان راوړئ. دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و. له دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ. په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مه راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسې خو نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروئ. په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. په صبر او لمانځه د الله مرسته وغواړئ. په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی مګر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کیدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي دي.